السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. کرونا وایرس 13 ورځ په ملک کې 23 کسان نور ووژل. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په ملک کې په 13 غنټو کې د کرونا وایرس 1411 نوي مریضان ریکارډ شو. تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 15,40,140 شوه. په کراچۍ کې د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو د ټریننګ مرحله مکمله شوه. پاکستانی نژاد روسي ساينسدان ډاکټر جان عالم د کرونا وایرس د دوایي د تیارولو دعوا کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د پارن پنډنګ کیس کې زمونږ د ګیرولو کوشش کوونکي په خپله په جال کې ونښاته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د کوهاټ د وفد سره ملاقات کړی دی. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې بلاول بټو زرداری د اسمبلیانو د روخ کولو خبرې شروع کړې دي. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلي دي چې پی ډی ایم په سړکونو باندې د خلکو د گمراه کولو کوشش کوو. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې اسف علي زرداری ډیر وروسته پاتې شوی دی. وزیر داخله شیخ رشید په پنډۍ کې اجتماع ته وینا کړې ده. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې حکومت د مذاکراتو دپاره مسلسل رابطې کوي. د جمعیت علماء اسلام منحرف مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت د نوم په رجسټریشن باندې مولانا فضل الرحمن ته په نوټس ورکولو باندې غور شروع کړی دی. مسلم لیگ نون د سینټ په انتخاباتو کې د حصې اخیستلو فیصله کړې ده. په کراچۍ کې په ضمني انتخاباتو کې ایم کیو ایم او پی ټی آی یو بل سره مخامخ شوي دي. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په کراچۍ کې د سټیل میل د ویستل شو مزدورانو اجتماع ته وینا کړې ده. د ټیک ټاک جوړولو شوقه د دوو نورو ځوانانو ژوندونه راتړلي دي. په دلی کې د پاکستان زنده‌باد نارو پوره ښار په سر راواخیسته. د افغانستان په دارالحکومت کابل کې د اطالوي سفارتخانې ګاډی په دماکه کې تباه شوی دی. انډونیشیا د ایران سمندري جهاز په تحویل کې اخیستی دی او د عملې ارکان یې ګرفتار کړي دي.
د ملیشیا د پخوانی وزیر اعظم مهاتیر محمد ذاتی ترجمان ویلی دی چې هغه صحتمند دی او په خپل کور کې موجود دی. د پاکستانی اداکار بلال عباس نوم د ټاپ 30 سټارز په فهرست کې شامل شوی دی. د افریقایي کرکټ ټیم هیډ کوچ مارک باوچر ویلی دی چې د 9 د ورځې نه په کراچۍ کې د شروع کیدونکي ټیسټ میچ دپاره موږ خپلې تیاری مکملې کړې دي. پاکستانی قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ویلی دی چې د 9 د ورځې نه په کراچۍ کې د افریقې خلاف د شروع کیدونکي ټیسټ میچ دپاره موږ زبردسته منصوبه بندي کړې ده. د ملک د نورو حصو په شانتې نن په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک او یخ و. او اوس د دې خبرونو تفصیل. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 23 کسان نور ووژل. دغه رنګې د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1411 نوي مریضان ریکارډ شو. په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 15,04,140 ته رسیدلې ده. بل اړخته تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو صحتیاب شوو مریضانو شمیره 4,88,903 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو د ټریننګ مرحله مکمل شوې ده. پاکستانی نژاد روسي ساينسدان ډاکټر جان عالم د کرونا وایرس د دوایي د جوړولو دعوا کړې ده. د ویلي دی چې د کرونا وایرس یو داسې دوایي جوړه کړې ده چې په 10 ورځې کې به هر قسم د کرونا وایرس مریض صحتیاب کوي. د زیاته کړې ده چې دا دوایي د کرونا وایرس په وینټیلیټر باندې د پرتو مریضانو دپاره دومره مفید ده څومره چې د کرونا وایرس د نورو مریضانو دپاره مفید ده. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې کومو خلکو مونږه په پارن فنډینګ کیس کې د ګیرولو کوشش کوو هغې په خپله په دغه جال کې ګیر شوي دي. دا خبره د یو اجلاس د صدارت په موقع باندې اجلاس ته د خبرو اترو په دوران کې کړې ده. د زیاته کړې ده چې اپوزیشن والا په پارن فنډینګ کیس کې د دواړو خپو نه داسې ګیر شوي دي چې اوس یې د خلاصي هیڅ لار نشته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د کوهاټ د یو وفد سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د نورو معاملاتو نه علاوه د کوهاټ د ترقۍ او خوشحالۍ د مسلو په حواله باندې په تفصیل سره خبرې اترې شوي دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې بلاول بټو زرداری د اسمبلو د رخ کولو خبرې شروع کړې دي. د زیاته کړې ده چې بلاول بټو زرداری په دې خبره باندې پوه شوی دی چې عوامو د دې د احتجاج سیاست مسترد کړی دی. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلی دی چې پی ډی ایم والاو په سړکونو باندې د عوامو د گمراه کولو کوشش کوو. خو له عوام د دې په دې چال باندې پوه شو او دې مسترد کړه. په دغه وجه پی ډی ایم والا واپس د ایوانونو د رخ لاره اختیار کړه. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دی چې آصف علي زرداری اینډ کمپنی ډېره وروستو پاتې شوه. د زیاته کړې ده چې 3 کاله پس هم د دې هیڅ چانس نشته. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید پر راولپنډۍ کې یو اجتماع ته وینا کړې ده. دا په دې موقع باندې اپوزیشن جماعتونه د زبردست تنقید نشانه جوړ کړه. دا په مسلم لیگ نون او په میا محمد نواز شریف باندې بد ټکونه وکړه. دا مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز ویلی دی چې حکومت مسلسل د مذاکراتو د لپاره رابطې کوي.
خو ولې اوس د مذاکراتو هیڅ چانس نشته او وخت د حکومت د ګوتو نه وتی دی. د جمعیت علماء اسلام په منحرف مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علماء اسلام د نوم په رجسټریشن باندې مولانا فضل الرحمن ته د نوټس په ورکولو باندې غور شروع کړی دی. د په مولانا فضل الرحمن باندې غږ کړی دی چې د جمعیت علماء اسلام نوم نه اخلي. مسلم لیگ نون د سینټ په انتخاباتو کې په باقاعده توګه باندې د حصې اخیستو اعلان کړی دی. دا فیصله د پارټۍ د مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز په صدارت کې په مرکزی اجلاس کې شوې ده. په ضمني انتخاباتو کې په کراچۍ کې دوه اتحادي جماعتونه MQM او PTI یو بل ته مخامخ شوي دي. په کراچۍ کې د جمعه اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق د سټیل میل د ویستل شوو مزدورانو اجتماع ته وینا کړې ده. دا په دې موقع ویلي دي چې جماعت اسلامي د ویستل شوو مزدورانو سره د دې د حق دپاره اوږه په اوږه ولاړه ده. د PTI په حکومت باندې ګوته اوچته کړه چې دا حکومت د غریبانو او مزدورانو دشمن حکومت دی. د ټیک ټاک جوړولو شوق د یو دوه نورو ځوانانو ژوندونه راتړلي دي. په شیخوپوره کې د ټیک ټاک جوړولو په وخت باندې یو دوه ځوانان د نیر په اوبو کې ډوب شو او مړه شو. په دلی کې د میټرو سټیشن سره نږدې په موټر سایکل سورو ځوانانو د پاکستان زنده‌باد داسې زورداره نارې ولګولې چې پوره ښار یې په سر راواخیسته. د سیکولر دعوه کوونکي ملک بھارت کې په دې جرم کې پولیس گرفتاری کړي دي. د اطلاعاتو مطابق د افغانستان په دارالحکومت کابل کې د اطالوي سفارتخانې ګاډی په دماکه کې تباه شوی دی. په دماکه کې د سفارتخانې 15 اهلکار جوبل شوي دي. انډونیشیا د ایران سمندري جهاز په تحویل کې اخیستی دی او د دې جهاز د عملي 61 ارکان بندیان کړي دي. ملیشیا د پخوانی وزیر اعظم مهاتیر محمد ذاتی ترجمان ویلی دی چې د صحتمند دی په خپل کور کې مقیم دی. د زیاته کړې ده چې د مهاتیر محمد د سختې بیماری په خبرونو کې هیڅ صداقت نشته او دی بالکل ټیک ټاک دی. د پاکستان د مشهور اداکار بلال عباس د ټاپ 30 سٹار په فهرست کې نوم شامل شوی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د افریقایي کرکټ ټیم هیډ کوچ مارک باوچر ویلي دی چې د 9 د ورځې نه په کراچۍ کې د شروع کیدونکي ټیسټ میچ دپاره مونږه مکمله تیاری کړې ده. د زیاته کړې ده چې مونږ به دا کوشش کوو چې اولنی ټیسټ میچ وګټو او په سیریز کې سبقت حاصل کړو. د پاکستانی قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ویلي دي چې د 9 د ورځې نه په کراچۍ کې د شروع کیدونکي ټیسټ میچ دپاره مونږه زبردسته منصوبه بندي کړې ده. د زیاته کړې ده چې د دغې منصوبه بندۍ په بنیاد باندې مونږه پر امید یو چې اولنی ټیسټ میچ به ګټو. او اوس ګورو د موسم حال. نن د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې موسم خوش او یخ و. د یخنۍ په جاري لهر کې لا هیڅ کمی نه دی راغلی، یخې هواګانې چلیږي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټن ګوته کېدئ
او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.